هیواد د 14 ولایتونو د حقوقو امیرونو ته د اداري او مسلکي وړتیا لوړولو په موخه سمینار جوړ شو. د خوست محاکمو په یوه میاشت کې د 102 دوسیو پر حل او فصل سربیره 173 وثیقې هم اجرا کړي دي. د مرکزي زون د تمیز اړوند تجارتي دیوان د 1443 هجري قمري کال په جریان کې 688 قضیې حل او فصل کړي دي. د جنوب غرب زون د قضایي تفتیش عمومي ریاست یوه پلاوي د دایکنډي ولایت د څلورو ولسوالیو له ابتدایي محاکمو لیدنه وکړه. د لوګر د مرافعه محکمې رئیس د محمد اغې ولسوالۍ له ابتدایي محکمې لیدنه وکړه. د کابل د مرافعه محکمې د عمومي رئیس او د ښاري محاکمو د رئیسانو ترمنځ اداري غونډه ترسره شوه. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 151 دوسیو پر حل او فصل سربیره 84 وثایق اجرا کړي. د لغمان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 80 دوسیو پر حل او فصل سربیره 111 وثایق اجرا کړي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 119 دوسیو پر حل او فصل سربیره 119 وثایق هم اجرا کړي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 410 دوسیو پر حل او فصل سربیره 402 وثایق اجرا کړي. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 103 دوسیو پر حل او فصل سربیره 88 وثایق اجرا کړي. د بغلان ولایت مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت د کیلګۍ زندان څخه لیدنه ترسره کړه. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 245 دوسیو پر حل او فصل سربیره 193 وثایق اجرا کړي. د بدخشان ولایت د محاکمو اداري او قضایي غړو ته 15 ورځنی سمینار جوړ شو. د هرات ولایت ابتدایي محکمې امنیت عامه دیوان کې په 2 اونیو کې 9 دوسیې حل شوي. د سرپل ولایت مرافعه محکمې همغږي غونډه ترسره شوه. د پنجشیر ولایت محاکمو په 4 اونیو کې د 58 قضیو پر حل او فصل سربیره 214 وثایق اجرا کړي. د بادغیس ولایت مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت د عمومي زندان له امریت څخه لیدنه ترسره کړه. د کندوز ولایت عدلي او قضایي ارګانو همغږي غونډه ترسره شوه.